د میدان وردګ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو اړوند 15 انسټیټیوټونو څخه شاوخوا 160 تنه زده کړیالان فارغ او د فراغت بریلیکونه ورکړل شول. په یادو مراسمو کې د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نور الحق انور وویل چې اوس مو ځوانان په یو ښه فکر روزل شوي او له دوی تمه ده چې د هیواد په آبادولو کې هڅې او افغانستان د نورو هیوادونو سیال کړي. نو اوس بیا دغه هم یو ښه دور او ښه زمانه ده، د ځوانانو یو خوش قسمتي ده. خو اوس د دنیا نه کله جوړ شوی ده، هر ځوان چې د هر شي د هر کمال د خپلولو اراده ولري نو د په اسانۍ سره خپلولی شي. دې ته زمینه برابره ده او تر ټولو مهمه خبره بیا ده چې نن حکومت هغه راغلی ده کوم چې هغه د دې وطن د جوړولو کلکه اراده لري او تمه او امید هم له خپلو ځوانانو نه ده او کوشش هلې ځلې هم دایي چې په خپلو وړتیاو باندې باور پیدا شي. په دې مراسمو کې د میدان وردګ ولایت والي قاری بختیار معاذ ټولو فارغ شوو زده کړیالانو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته به په اړوند مسلکونو کې د دندو زمینه برابره کړي. نو تاسو ټولو ته موږ اطمینان درکو. الحمدلله د موږ ټول وزیر صاحبان تر مشرتابه پورې ټول په دغه کوشش کې دي چې څنګه وکولای شو هغه خلک چې بیکاره وي، کارونه نه لري، هغو ته د کار زمینه برابره کړي او هغه خلک چې مسلکي او تخنیکي علم پوهې لري هغو دپاره کارونه پیدا کړو، مناسب ځایونه پیدا کړو، یعنی زمینه د کار ورته برابره کړو. مولوي غلام حیدر شهامت د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي رئیس وایي چې اوس مهال یې په ټول هیواد کې شاوخوا 6 مجاهدینو ته د زده کړو زمینه برابره کړې چې لا یې هم زده کړې دوام لري. د مجاهدینو پروګرام هغه مجاهدین چې 9 صنف یا 12 صنف استعداد ولري د دوی تثبیت السویه سو چې اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې 14,000 مجاهدین یوازې په دغه ادارې د دې د ارادې خوا و دوی ته تعلیم ورکول کیږي. فارغ زده کړیالان خپل تعلیمي دورې په پای ته رسولو خوښ دي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ورته د زده کړو او تعلیم برخه کې نور فرصتونه هم رامنځته کړي. عبدالخالق فارغ زده کړیال دی. نوموړی خپل رنګین احساسات داسې راسره شریکوي. ډېر 100% خوشحاله یم، 100% له دې فراغته خوشحاله یم او زه په دې فخر کوم چې په افغانستان کې دا رقم زلمیان روزل کیږي. د مسؤلینو نه د ما دا غوښتنه ده له لوړو پوړو چارواکو نه چې موږ ته په آینده کې د لوړو زده کړو زمینې مساعدې کړي او موږ ته د کاري زمینې برابرې کړي ځکه چې افغانستان یو نوی ګام اخیستونکي ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو اړوند له انسټیټیوټونو څخه 14 دورې زده کړیالان فارغ شوي او په دې ولایت کې په 14 انسټیټیوټونو او 2 مسلکي لیسو کې زده کړیالانو ته زده کړې ورکول کیږي.